بسم الله الرحمن الرحیم. نننی درس شروع کوو. نوی شروع کوو کوم هغه تکرار پرونی. ها زمونږ مخکینی درس په سپلټ باندې ولاړو، په ریسایز باندې ولاړو. ریسایز مونږ سره چې کوم دلته عناصر دی پلان کې موجود دی، غواړو د دې په اندازو کې څه تغییرات راولو. ریسایز نوم نه معلومیږي، ری کلمه انګلیسي کې د تکرار معنا ورکوي، لکه ریسټارټ، دوباره یې سټارټ کا. ریسایز دوباره د دې اندازې وټاکه. راځو دې نه یو عنصر انتخابو. فرض مثال دلته یوه دستشویي ده، دا دستشویي غواړو چې مونږه د دې سایز زیات کو یا یې کم کو. اول به عنصر انتخابو. سلیکشن دپاره په دې ارکیکیټ کې یو کلیک کوم غواړو چې کوم عنصر انتخاب کو، هغه صرف یو کلیک ور باندې کوو، دا انتخابي. که غواړو چې زیات عناصر وي، هغې نه یو داسې یو وینډوز هم تاوولی شو، لکه داسې دې وینډو کې چې کوم شي نه دې سره ټچ راغلل، هغه ټول سلیکټ کېږي. راځو دا سلیکټ کوو، ریسایز ته ځو. ریسایز بیا په دوه طریقو کېږي. یو دا چې د ارقام په واسطه، یو په خپله په صفحه کې د ماوس د حرکت په واسطه. په ارقامو کې صرف دلته یو اندازه ورکوو. که غواړې په نسبت باندې دا زیات کوچنی او لوی کې، کولی شو نسبت نه کار واخلو. دارنګه کولی شو د اشاري قسمت نه به کار واخلو. دلته کسر، دلته مخرج کې دا دغه رقم ورکوي، او دلته د نسبت په صورت کې. او که غواړې په فیصدۍ باندې غټ کې، فیصدۍ باندې هم کولی شو. دلته وګورئ یو نسبت دومره، دلته یو صورت کې قیمت ورکې او مخرج یو پاتې کېږي. نو مونږ وایو چې دا دوه چنده شي. نو ښه اسانه طریقې دا چې دلته دې په ځای لیکو دوه، یعنې دوه نسبت یو شو، دوه چنده شو، فیصدي خپله تعینه شو. دلته وګورئ د دې مخرج خپله ورسره کوچنی شو. دې کې چې هر یو خانه کې انټري وشي، دا دوه خانې ورسره خپله برابریږي. او ورته وایو اوکې. اوس یوه نقطه ورته انتخابوو چې هغه نقطه ثابته پاتې شي، او نور په خپل حال او نور نقطې تغییر وکړي. نو دې دا میز نقطه په انتخاب کړو چې دا په خپل ځای پاتې شي، او ښي طرف او چپ طرف ته د دې که کومه اندازه زیاتېږي، هغه دې زیاته شي. زموږ نقطه دا په ځای پاتې ده. دا به انډو کو. راځو دا ځلې د ګرافیکي طریقې په واسطه د دې اندازه لویو یا یې کوچنی کوو. دا به اوکې کو. دې دپاره فقط یو کلیک دلته اخلو، او یوه زوله هره خوا چې زمونږ خوښوي په هره زاویه. فرض مثال داسې دلته یو کلیک اخلو. اوس په دې نه که لاندې لاړ شو هم زیاتېږي، او که اخوا ته لاړ شو دا کوچنی کېږي. کومه اندازه چې زمونږ خوښه وه، دا چوکاټ ته ګورو چې کومه اندازه زمونږ خوښېدله هماغه. فرض مثال دا شو. کولی شو دا د سنټر پوینټ نه هم زیات کو، سایز یې لوی کو، تر څو موقعیت تغییر کې څه مشکل جوړ نشي. دلته کلیک کوو او راځو بیا دلته کلیک کوو، داسې ګورو. بیرته به انډو کو، اولني حالت ته به لاړ شو، بل کمانډ ته ځو. ورپسې کمانډ دی سسپینډ ګروپ. سسپینډ ګروپ نه مخکې باید ګروپ کمانډ باندې پوه شو. ګروپ کمانډ نوم نه معلومیږي، یو څو عناصرو نه یو عنصر جوړوي. دا کمانډ موقعیت لري په ایډیټ مینو کې. دې نه مخکې باید اول مونږ دا ټول پلان سلیکټ کړو. غواړو چې د ټول پلان نه یو عنصر جوړ کړو. دا سلیکشن وشو، ایډیټ کمانډ ته راځو. دلته ګروپینګ کې ګورو، ورته وایو ګروپ. دا ګروپ شو. اوس که د دې په هره نقطه باندې زه یو کلیک وکړم، دا ټول پلان په یو وارې سلیکټ کېږي. ښه، یو ورسره بل دی ان ګروپ. ان ګروپ بیرته دا څه کمانډونه چې ګروپ شوي هغه بیرته ختموي. خو ورسره موږ دلته لرو سسپینډ ګروپ. سسپینډ ګروپ او ان ګروپ کې یو فرق دا دی، اول به دا سلیکټ کو، دې ته به ووایو
ګروپ دا چې ګروپ شو که دا ان ګروپ کو دا بیرته ختم شو نو دې